هغه درې خبرې چې هیڅکله هر چا ته مه کوه. هره خبره د هر چا لپاره نه وي، ځکه چې دا خبرې که په غلط انسان باور سره وکړي نو دا خبرې به یوه ورځ ستا دپاره د پښیمانۍ سبب وګرځي. نو نن به د یو داسې درې خبرو په اړه وغږیږو او غواړو چې دا هر چا ته ونه کړلی شي. نمبر 1، خپل پلانونه هر چا ته مه وایه. کله چې دې تر څو پورې خپل پلان سر ته نه وي رسولی، هغه کار دې پوره شوی نه وي، د هغې نتیجه دې اخذ کړې نه وي، نو خپل پلانونه له نورو خلکو سره مه شریکوه، ځکه چې ځینې خلک خو به تا وستایي، خو ځینې خلک به ستا حوصله په ځای باندې حوصله شکني وکړي او ستا حوصله به ماته کړي او د خپل کار نه به رستو شي. 2 نمبر، خپل کمزورۍ خلکو ته مه وایي، ځکه که ته خپلې کمزورۍ خلکو ته بیان کړې نو هغه به ستا دغه کمزورۍ ستا پر ضد ولاړې کړي او تا به د هغې په وجه باندې نور هم کمزوری کړي. 3 نمبر، راز. خپل راز هر چا ته مه وایه. راز ځکه راز دی چې پټ پاتې شي، او که خلکو ته دې دا راز وسپارو نو بیا د پټ پاتې کېدو تمه مه لره، ځکه چې د هغې پابندي تا ونه کړه نو بل انسان به ستا د راز څه حفاظت و. هوښیار انسان هغه دی چې کله خبرې وکړي او کله چوپ پاتې شي. کله ناکله چوپ پاتې کېده تر د 0 خبرو غوره وي. نو که دا ویډیو هم خوښه شوې وي، لایک در سره ورکړئ او له خپلو نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ.